افغانستان زنده‌باد. السلام علیکم افغانستان ستړي مسئ خدای دې وکړي چې جوړ روغ تکړه او تازه به یاست. تاسې زموږ هېواد یوټیوب چینل ګورئ. قدرمنو لیدونکو یوه نوې تجربه ده چې د مسلکي کسانو سره موږ نن د غره ختنې دغه لوبه یې بولي هر څه چې بولي په عامه اصطلاح دغه موږ نن د عینو مینې د غرو څخه ترسره کوو. هدف خو داسې و چې موږ به بندې درې ته ځو خو خیر هغه بلې ورځ ته پاڅه ځکه موسمونه دي د پسرلي هوا ده دا نه معلومیږي خامخا ټکلونه بدلیږي وختونه موسم بدلیږي نو تاسې ملتیا را سره وکړئ موږ تقریبا داسې خیږو لوړ نو تاسې به دا ټوله سفر را سره ګورئ په دې کې چې کومې خاطرې رامنځته کیږي او ملګري کم خاطره لري د دې څخه دا به ټول انشاءالله موږ او تاسې په همدې خپرونې کې سره په ګډه وګورو. نو راځئ زموږ سره مل واوسېږئ نوې تجربه د ژوند یو نوی سفر دی نو زموږ سره ملتیا کوئ دغه ملګري اماده دي د ټولو سره به معرفي کیږو د ټولو د نامه پوښتنه به کوو چې څوک دي نو انشاءالله را سره مل واوسېږئ. فکر کوم د دوی هغه لیډر چې دی هغه مشر دی پیمان صاحب نومیږي نو د پیمان صاحب محترم سره به هم مجلسونه ولرو که چیرې انشاءالله تاسې را سره واست تاسې ملتیا را سره وکړئ. یوه خبره بله چې زه نن داسې منظم نه یم په دې خاطر چې زما لومړۍ ورځ ده دوی سره لومړی وار مې دی نو انشاءالله په آینده وختونو کې به د خیر سره یو بوټ پیدا کوو یا به ښه دغه ورته برابروو چې تر څو دغه غرختنه وکړو په معیاري شکل یې په تاسې باندې ووینو. په افغانستان کې تر اوسه پورې د غرختنې دغه ټیمونه نه وه اوس دا دي ماشاءالله الحمدلله دا چې امن دی خیرات دی دا ټیمونه هم پیدا سوي دي وار په وار خیږي غرختنه ترسره کوي. نو راځئ تاسې هم د دې غرختنې څخه خوند واخلئ او زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د میوان غرختنې ټیم ټولو درنو ملګرو ته د نن په برنامه کې ښه راغلاست وایو. زموږ نن چون باراني موسم دی نو برنامه مو داسې جوړه کړې ده چې دغه مخامخ غرونو ته چې تقریبا 1450 متره لوړوالي لري د بار د سج څخه نو یو تخنیکي برنامه مو ده چې غواړو چې هغه مهارتونه ملګرو ته ورزده کړو چې په سختو حالاتو کې پکارېږي او خصوصا په داسې موسمونو کې انشاءالله خپل اوزار و شان را سره دي کوشش کوو چې داسې یو خلص برنامه ولرو. په لومړي ځل موږ په کندهار ولایت کې 1400 متره د ځمکې څخه لوړ وغره ته خیږو د مسلکي ټیم سره چې دوی د میوند د غرختنې ټیم په نامه سره یادیږي. تر دې مهاله خو دوستانو ډېر ستړي معلومیږم نه یم هم نو انشاءالله خیږو به همت به د لاسه نه ورکوو تاسې هم را سره واوسئ د دې سفر څخه خوند واخلئ. اکبري صاحب چې دی په اصطلاح د دوی یو مالګه ده لیډر هم دی فکر کوم. اکبري صاحب ستړي مسئ وروره. مننه. السلام علیکم دوستانو ښایست په خیر صحتمن اوسئ. راغلي یو د عینو مینې غرو ته زموږ برنامه نن د عینو مینې د غرو والوړو څوکو ته ده. ژوندي اوسئ. مننه خیر اوسئ. اکبري صاحب څومره وخت کېږي زه به تګ بم کوو میده البته او دغه پوښتنې به هم مطرح سي په دې خپرونه کې د خلک نه به پوهېږي چې نه غره ته څنګه وخیږي دا د کوم پلان مطابق دا که تاسې دوستانو ته تشریح کړئ. مننه ژوندي اوسئ. د غرختنې مې د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې پیل کړې ده نو تقریبا د دې 3.5 کاله شاوخوا کېږي چې غرختنه کومه. زموږ سره په ټیم کې ملګری چې زموږ مشر هم دی عبدالبصیر فیمان نومیږي د هغه په مشرۍ مخته ځو
ښه ماشاءالله ژوندی اوسئ سلامت اوسېږئ دا خو دې ډېر وخت کېږي ولا بلې وکړي نو څنګه مو سره پیدا کړله ژوندی اوسئ داسې دی دا خپل شوق وایي هغه مرغان سره کښېني چې بڼې سره و بېشکه موږ هم هغه خپل د شوق ملګري خپله سره پیدا کړي دي یعنې یو بل تعقیب کړي وه تعقیب په اساس پیدا کړي دي فیسبوک کې موږ دا ویډیو یا هم عکسونه چې پورته کوو زیات وخت مو هدف همدا وي ځوانان و دې د غرختنې شوق ته تشویق کړو ورزش ته تشویق کړو او په ضمن کې میلې مو کوي میلې هم دا بیا داسې میله ده چې موږ هم ورزش کوو هم میله کوو رښتیا هم نو د جمعې د ورځې څخه په ګټه اخیستنه موږ هم د غره ورزش کوو او هغه هم میله کوو څو نفره یاست په ټیم کې په ټیم کې شاوخوا 15 کسه شاوخوا یو 15 کسه بلې اوکې نو په هغه کې ځینې وخت اته ځینې وخت لاس بله دا شاوخوا حاضر کسان سره یې بله داسې به خیر دوستانو بیا به د اکبري صاحب څخه نورې پوښتنې هم لرو د پیمان صاحب څخه هم پوښتنې لرو انشاءالله چې ستاسې پوښتنې هم ټوله حل سي که تاسې غواړئ چې زما څه ځینې پوښتنې پاته سوي که تاسې غواړئ چې هغه بیا ځلې حل سي یا جواب سي بیا به تاسې کمنټ کوئ بیا بله خپرونه کې به انشاءالله که وتوانېدلو بیا به هغه پوښتنه د اکبري صاحب څخه کوو اوس نو لاره سخته ده کور یې ودان د پیمان صاحب دغه د لاس له کړی راکړ دې ته څه وایي دې ته موږ سټیک وایو سټیک وایي دا سټیک یې راکړي دا نومان به یې زده کوو نه پښتو کې لکړه بله او کله چې موږ داسې مخامخ غرختنه کوو بله و د مخامخ غرختنې په وخت کې موږ زیګزاګ حرکت څخه ګټه اخلو یعنې په داسې شکل سره بله زه به دوستان تر وښیم درځئ تاسې قدمونه وه یعنې داسې ځو بله بیا د هغه څخه فرض که داسې زیګزاګ ورته وایه ښه خطر چې زموږ د ډېر ستړیا لامل نه شي زیګزاګ نو دا دوستانو د هر شی خپل نوم لري دا به یې زده کوو بله دوستانو دا هم خپله یو ډېر جالب هنر دی اچھا بله نو ملګري ناست دي وسایي کوي ځان وسا کوي او عجبه ښه خوند کوي دا د دوی لباسونه ډېر ښه خوند کوي دوستانو تاسې په تصویر کې وینئ بېلابېل لباسونه او دا چې دی جالبه خبره خو لا دا چې دا خپل وسایل باید ولري عام خاص خلک نسي کولی چې غره ته وخیږي لامل یې دا دی چې عموما په دا غرختنه کې یو بوټ ته ضرورت شته چې هغه بوټونه د غرختنې دپاره جوړ دي او تر څنګ یې لباسونه بیکونه وسایل د خوراک څښاک دپاره دا هغه عمده شیان دي چې باید سړی یې ولري بیا هغه کولی سي غره ته وخي او یو بلد کس که چیرې موږ یوازې وای رهنما نه وای درلودلی لکه پیمان صاحب محترم نو شاید موږ دا ژر نه وای راختلي اوس موږ د ځمکې د سطحې څخه ډېر لوړه ختلي یو نو تاسې دا راسره وګورئ بیخي ډېر لوړ راختلي یو دوستانو نو دلته بیا یو دغه خبره خوشبختي خبر دا ده چې نوي ځایونه مخته درته راځي مخکې ملګري ته ویل مال ملخان د ځمکې ملخان او مال په دغه کې جالبه حشرات دي دغه سته نو دا به بیا دوی وروسته راته وایي چې د کومو خاطرو سره مخ سوي دي دلې دوی ځان وساکئ او یو دوی شپر لري هغه به د تګ په وخت کې تاسې خبر سي چې څه دي نو ملتیا کوئ دوستانو زموږ هدف دا دی ملګري غږ وکړي وایي چې اکبري صاحب موږ چې کله حرکت په وخت کې یو نو بیا چې غواړو چې یو څه استراحت وکړو د استراحت دپاره موږ د یو شفر کاروو د یوه ناره کو یو کله چې مو د یوه ناره وکړله نو ټول ملګري کښېني هغه که هر ملګری وي چې یو ملګری هم د ستړیا احساس وکړي په دا ټولو ملګرو کې چې د هر یو کس د یوه ناره وکړله نو ټول ملګري کښېني استراحت کوو د هغه څخه وروسته بیا عصر مشر یا هم کوم ملګري دلګي مشر بله اوکې هغه غږ کوي چې دوه نو بیا د دوه په حرکت شروع کوو ماشاءالله دوه راځئ نو موږ بیا هم د خیر سره دوه کو دوستانو
تاسې ملتیا کوئ. تاسې که چیرې ناست یاست په کور کې داسې نه وي چې تاسې هم د غره ختنې ته هوا وسي، خو احتیاط کوئ ځکه چې دا ما مخکې هم درته ویلي وو مسلکي سړی باید درسره وي چې هغوی تاسې ته رهنمایي وکړي. نو که خبرې مې دې خواته وا خواته ځي دوستانو بخښه کوئ، زما لومړی ځل دی چې د داسې مسلکي ټیم سره زه لوړ خیږم. تر اوسه چې زموږ غرختنې برنامه روانه وه هغه پیاده روي یا هایکینګ ورته وایي. اوس چې کوم دویم پړاو ته ځو هغه کلایمبینګ یا پر ډبرو باندې ختل دي. نو انشاءالله اوس کوشش کوو چې په ډېر ښه انداز باندې په ډېره سیفټي لاره باندې ولاړ شو انشاءالله. نو د کلایمبینګ لومړی پړاو به زه شروع کړم. پر همدا اساس یو نفر چې ولاړ شي نور چې بیا نه ځي چې هغه وخته بیا بل ورځي. دا میک ور واړوي کله چې موږ کلایمبینګ کوو د کلایمبینګ دپاره فرض که موږ د هیکینګ په وخت کې سټیک استعمالوي، سټیک بسته کوو ځکه موږ د کلایمبینګ په وخت کې بیا د سټیک څخه استفاده نسو کولی. او د هغه تر څنګ کله چې موږ کلایمبینګ کوو نو لاس ټینګول یعنې ګوره اوس دا ډبره د ما وکتل سسته ده، باید د دې څخه استفاده نه وکړو. داسې ډبره باندې لاس ټینګ کړو چې هغه موږ د بدن وزن وساتي. او کله چې پښه موږ لګوو هم باید دا ډبره وګورو چې آیا سخته ده، مقاومت لري که نه لري. بیا په داسې وخت کې چې کله بارانونه سوي په هغه وخت کې ډبرې سوسې سوي ځکه ساحه یې شاوخوا لنده سوي، نو موږ باید کوشش وکړو چې د ډبرې د خپل پښه چې کوم ځای کې ایږدو هغه ډبره وګورو چې سخته ده که ټینګه ده که نه ده، او کوم ځای کې چې لاس لګوو هغه هم باید وګورو چې څو زموږ د بدن مقاومت وساتي. نو په دې طریقه موږ باید د کلایمبینګ برخه شروع کړو. نو زه اوس په دې شکل ځم. دغه هغه نه در ټولو هغه سخت حالت دی سړی خیږي ته څوک چې ناولا دی هغه نه کې وبېرېږي زما په شمول دوستانو. نو ښه خوندم کوي، ښه خوندم راکوي، خو زه نوی یم فکر کوم زما دپاره یو څه سخته ده. نو دوستانو تاسې ملتیا کوئ، ماشاءالله کندهار او البته افغانستان په عموم کې ډېر پرمختګ کړی دی. پخوا دغه د غره ختنې ټیم نه و، لوبه نه وه، څوک نه و پیدا چې دا چې دی څنګه ترسره کېږي. په نوره نړۍ کې شاید وه اما دلته نه وه. نو د پیمان صاحب یې کور ودان ده، ملګرو یې کور ودان، ځوانانو یې کور ودان چې یو لیډر یې ټاکلی دی چې هغه پیمان صاحب دی او د دوی په واسطه باندې لوړ خېږي غرو ته. نو دا هم بیا بانډارونه لوړ ډېر لرو. تاسې ملتیا وکړئ، زموږ سره اوسېږئ، د دې پروګرام څخه خوند واخلئ. زموږ هدف دا دی چې تاسې پوه شئ چې په کندهار کې داسې معیاري لوبه شته نو د غره ختنې نو راسره مل اوسئ.
نو موږ دغه لارې انتخاب کړه ځان دپاره ځکه چې موږ نوي یو د پیمان صاحب کور ودان یو ښه لارښود او حوصله یې هم راته کړې ده نو انشاءالله موږ به دې لارې څخه وخېږو ډېر خبرې به نه کوم دوستانو دغه سفر به په تاسې باندې وینم انشاءالله ملتیا کوئ زموږ سره اوسېږئ کور یې ودان چې بلنه یې راکړله دا زما د ډېره وخته یو دغه و یو ارمان و چې زه به د غره ختنې ټیم سره خېږم او هغه به هم په تاسې باندې وینم نو خوشبختانه چې دا سفر بریالی سو وتوانېدلم دغه یو ارمان مې پوره سي او دلته دوی سره یو ځای وخېږم نو ډبرې دي زه به ډېر خبرې نه کوم نور به خپل سفر ته ادامه ورکړم هلته لوړ مه ځئ وروره سیده به ځئ کېږئ ماخوا اوه دغه موضوعګانې دي دغه موضوعګانې دي ورور تشریح کېږي او کور یې ودان په دې خاطر چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې چې څوک نه به پوهېږي چې غره ته وخېږي هغه باید یو څه زده کړي دا وګورئ ماشاءالله دوستانو ما یو ناره کوله په دې ځای کې اوس بیخي ملګري راسره دي هغه بیا موږ ځینې وخت د لیوه ناره کوو ښه او د لیوه ناره نه خوند کوي یا وروره موږ ځینې لوړو ساحو یا ډېرې داسې ساحو ته وخېږو بله بله هلته ډېره ښکلا وي د اوبو شرارې وي یا هم دا غرونه ډېر جالبه جوړ وي لکه موږ د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د اویان په نامه کوم غرو ته چې تللي وو هغه ډېر د ښکلا طبیعت ښکلا یې بیخي زیاته وه نو هلته زموږ څخه د خوشحالۍ څخه هم نارې ویل کېدلې هم د مستۍ او خوشحالۍ څخه شله او اتڼه څه کېدی یعنې زموږ سره ځینې نو موږ هلته ډېره مستي احساسوله د خوښۍ څخه نو ځینې وخت که دلته هم مستي راغله بیا به یو غږ کوو د یو لیوه ناره به درته کوو د خیره انشاءالله نو دوستانو راسره مل اوسېږئ یو ناره په ضمن کې وکړو وروره ښه دی چې دا دوستان یې راسره وګوري افغانستان زنده‌باد دا دې ملګري دي ژوندي دغه درسي موضوع هم شته تشریح بله بله و موږ ته څه موزه لیکېږي ډېره سخته سوره ده دوستانو خو خیر انشاءالله همت په د لاسو نور کوو مخته به کېږو ماشاءالله دوی زده کړې کړي دي په دې کې دغه پیمان صاحب چې دی هغوی د دې استاد دی لارښود دی کور یې ودان لارښوونه کوي دې ځوانانو ته یو څه دوی هم دې زده کړي دي ځینې
ملګرو دغه لار تر ټولو خطرناکه لاره وه، ډېره سخته وه. الحمدلله راواوښتم او ځینې ملګري پاته دي. نو د ژوند دغه ځینې لارې چې دي هغه ډېرې سختې دي، خو که چیرې انسان کوښښ وکړي انشاءالله هغه ورته اسانه کېږي. دا مې دلته زده کړل په دې ځای کې. هو والله دا زده چې زه هم نه وي او یو بل ملګری دی هغه هم نه وي، نو بس الله پاک دې وکړي چې په خیر راواوړي، انشاءالله چې په خیر راوړي، ځکه چې پیمان صاحب ورسره دی. انشاءالله دغسې ځای دی ټوله دوستانو، زه به یې در باندې وینم داسې ګورئ داسې لاره ده ټوله. نو انشاءالله چې کوښښ به کوو د خیر سره ځان به رسوو درې ځایه پورې. نیمایي ملګري هلته ډېره در دې خطرناکه لاره وه، در دې خطرناکه لاره وه، داسې لوړ ختله، داسې ګورئ داسې لوړ وختله، ډېر ملګري داسې په رسۍ باندې، نو موږ نه سوای ختلی. نو ملتیا کوئ انشاءالله، کوښښ کوو چې په تاسې باندې دغه سفر ووینو. ډېر عجبه سفر دی، انشاءالله دا به په ګډه سره وګورو. دوستانو در ډېره ځایه پرې راختلي یو، لا هم سفر جریان لري. ما مخکې وویل تاسې ته چې راهنمایي ډېره مهمه ده، داسې زوم ادامې ده، دغه ملګري به احتیاط کوي، ډېر احتیاط کوه. نو په تنګی ځوان چې دی هغه دغه ځایو ته نشي ختلی، نو هغه به پرېږدو د ځمکې سر ته. موږ به داسې لوړ وخیږو دوستانو، نو لوړې زده کړې به وکړو دلته. نو ملتیا راسره کوئ، ډېر سخت او جالبه سفر دی، دا به تجربه کړو انشاءالله ستاسې سره په ګډه په همکارۍ انشاءالله. نو ملتیا کوئ. دلته یو ګړی دمه کوو دوستانو، او پیمان صاحب محترم به په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړي. پیمان صاحب ستړي مه سئ. خسته نباشین. جوړ یاست؟ شکر الحمدلله، تاسو څنګه یاست؟ خیریت ده؟ الحمدلله. نو انشاءالله سفر خو تر دا ځایه پورې سخت سفر دی د کړاوونو سره. انشاءالله په ډېر څو کاله مو کېږي د څو کلنۍ څخه دا د والله زه خپله تقریبا د 2006 کاله څخه په رسمي شکل مې شروع کړي، د هغه د مخه مې په کلیوالي شکل کوي. کلیوالي بیا څنګه وه کوم دوستان ته؟ نو هغه داسې و چې داسې په مسلکي شکل باندې نه و، چې هر ځای به تللو په کلیو بانډو کې، نو بس غره ته به مو ختلو. نو بیا وروسته په دې کې موږ مسلکي زده کړې ترلاسه کړي دي. اوس هم بعضې د ایران د فدراسیون سره افغانستان د مرکزي فدراسیون یو انلاین کلاسونه دي چې انشاءالله هغه اوس هم روان دي، چې هغه په لوړه سطحه زده کړي دي، او انشاءالله د عملي جنبې دپاره بیا که خدای کول ایراني استادان راځي ششکال، ځکه چې دلته د تحولات راله په ایران کې وضعیت سره ګډوډ سو، نو په دې خطر وځنډېده. ستاسې په نظر څونه سفر مو کړی دی؟ څو غرونه مو غوښتي؟ څونه تللي یاست؟ نو موږ خو انشاءالله تقریبا یو نیم ساعت رفتار خو مو کړی دی تر اوسه پورې، او لا هم لاره پاته ده. بلې د دې څخه مخکې نور سفرو کې مو در ټولو ډېر وخت چې دوام کړی څو ساعته به و؟ والله موږ تقریبا مسلسل 18 ساعته رفتار هم کړی دی. 18 ساعته؟ 6 ساعته مو کړی دی، تېره جمعه 6 ساعته او 12 ساعته. حتی بعض وخت موږ د شپې کمپینګ هم کوو، چې خاوند ته موږ تللي وو په کابل کې په بغمان کې، نو هغه تقریبا د درو شپو د درو ورځو لار ده، لیکن موږ په یوه شپه او یو ورځ باندې هغه لوړه څوکه پاس کړه. څونه وخت ډېر څلوېښت ساعته یو څو یو 12 ساعته به یعنې انشاءالله ملګري دا وړتیا لري چې 12 ساعته یا 15 ساعته مسلسل رفتار وکړي. داسې کوچنۍ دمې خو ورته ورکوو. د نن څخه ډېر کلونه مخکې څنګه داسې فکر دلته پیدا شو چې داسې یو مسلکي غره ختنه پیل کړي؟ والله دا د غرونو سپورټ چې دی دا په نړیوال ډګر کې یو ډېر سخت سپورټ دی، ځکه دا مخکې کلونو کې په اولمپیک کې هم نو داخل،
لیکن اوس د اولمپیک په لوبو کې داخل دی. نو د غرونو سپورت چې دی سپورتګر چې په جمنازیم کې هم کېږي، پر سړک هم کېږي، پر میدان هم کېږي، خو دا ځان ته یو ځانګړی سپورت دی چې دا د الله پاک د خلقت سره محبت دی، د طبیعت لیدنه ده او دا ځان ته وړتیاوې لري. یعنې په نړۍ کې درجه سخت سپورت نشته چې هغه انسان د خپل ناتوانه جسم د الله پاک د دې غټو غټو قدرتونو په مقابل کې احساسوي او الله پاک بیا انسان ته دونه قوت ورکړی دی چې هر څونه لوړ غرې کولی شي چې هغه غره ته وخیژي او د قدرت د خلقت هغه کوم شاهکارونه چې دی هغه وویني. نو په دې سپورت کې د طبیعت سره اشنایي، د الله پاک د خلقتونو معرفیت او په انسان کې یو جلا یو هوډ او یو جلا د الله پاک وحدانیت په انسان کې ډېر قوي کېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې زموږ اکثره په اصطلاح ښه خلک یا بزرګان خلک اکثره په غرونو کې اوسېدلي دي، هلته یې قبرونه شته، په غرونو کې هلته اوبه و چینې شته. نو دا یو داسې طبیعت دی چې د انسان پر شخصیت او پر روحانیت باندې ډېرې لوی مثبتې اغېزې لري. دا زده کړه معلومیږي څو زره کیلومتره مو ورختنه کړې، څو متره یا نو موږ په مجموع کې هره برنامه چې ده هغه موږ جلا جلا ثبتوو. نو زموږ داسې دقیق ارقام نه دي راته معلوم، خو موږ تقریبا د دوبي په موسم کې 25 کیلومتره 20 کیلومتره په هر هفته کې یو برنامه لرو. نو که چیرې دا د کلونو باندې تقسیم سي ممکن ډېر کېږي. هر هفته جمعه باندې د جمعې په ورځ موږ برنامه لرو. دا خو ډېر سفر دی. ډېر سفر دی. ربط او امان. بیخي ډېر ولا آفرین دې در باندې. دا ځوانانو ته مو څه توصیه ده؟ ځوانانو ته مو دا پیغام دی چې د نشهي توکو یا د مخدره توکو څخه ځان وژغوري، خپل د صحت خیال وساتي او ورزش وکړي. هغه که فوټبال دی، که کرکټ دی، که غرختنه ده، که نور ورزشونه دي، باید د ورزش سره علاقه ولري چې تر څو خپل بدن سالم وساتي. ډېره مننه دا زموږ ناست ما کس ته خبرې ډېرې کړې. دوستانو خبرې مې ډېرې کړې چې دا ناست نه کې ډېره سي. دغه بل ملګری هم نه وی دی، نو څه ناڅه شوخي کوو. نو اکبري صاحب او پیمان صاحب دوی ټولو ته احترام لرم، الله دې راته ژوندي لري. خو چې وایي سفر بیا وایي دغه نه کېږي که څنګه دی نه، وایي بې ګوړې چای وایي بې ګوړه خوند نه کوي که څنګه داسې یو دغه دی. نو اوس مو یار دی دا ملګری هم را سره دی په دې سفر کې. ستړي مه سئ. خیر نسه په خیر یاست؟ ښایست خیر وخیر. ښایسته نوم دې راته ووایه. احمد دی. احمد جانه، څو کال دې کېږي د دوی سره په دې ټیم کې نغښتی یې؟ زه نو د روژې در مخه یو لږ وخت کېږي. ښه یعنې یو 20 شپې کېږي. 20 شپې بیا نو داسې یو 2-3 میاشتې کېږي. 3 میاشتې کېږي. اوکې. څه احساس کوې؟ بس بیخي ډېر خوندور احساس دی، ښه خوند کوي. طبیعي ځای دی، طبیعي سپورت دی. دا به د خیر نور هم بربنډار وکړو، درځئ د خیر سره انشاءالله. سفر ته به ادامه ورکړو دوستانو. د دوی سره دا غټ غټ بایکونه دي، زما سره هم یو کوچنی ونې بایک شته چې هغه د کیمرې شان پکښې ایښي دي. زما دپاره ځکه لومړی ځل دی، بیا به انشاءالله آینده کې به انشاءالله کور سره راوسو. ما د پامه اصطلاح بیا به انشاءالله غرختنه شروع کړو د خیره. پیمان صاحب د دغه غراړ باندې دغه لیکنه چې پر سوې ده، تاسې یو څه ویل مخکې، مهرباني. یو افغاني غرختونکی و، علي اکبر سخي، چې د هزاره ورونو څخه تعلق درلودی. ډېر دلاور او ډېر مسلکي غرختونکی و. نو په لومړي ځل باندې د دنیا دویمې څوکې ته کیټو چې د چین او د پاکستان د غرونو ترمنځ دی، هغه ته سفر درلودی. نو متاسفانه د طوفان او د مریضۍ د وجې څخه چې موږ 2 رقم مریضۍ لرو چې هغه په لوړو ساحو کې انسان ته واقع کېږي. نو په هغه کې د شهید شهادت. نو بیا موږ د کندهار غرختونکي او د کندهار فدراسیون دغه دره د ده په نامه ونومول. تقریبا د 2022 کال 9 تاریخ 29 رالو دلته مو ختم وکړي او د ده تسلیت مراتب مو وړاندې کړل. او په ټول افغانستان کې د دې ډېره ښه پذیرایي وسو، ځکه اول د کندهار خلکو دا کار کړی و، بیا وروسته په افغانستان کې نور کسانو د ده تسلیت مراتب وړاندې کړل. او فکر کوم دا په کندهار کې دا لوبه لومړی ترسره سوه، دا غرختنې ده په کندهار کې د ډېر وخت څخه شروع ده.
د لوړو ولایتو خلک ما نه لیدلي. دلته راغلي دي. موږ په تېر کال کې د افغانستان په سطحه د 6 زونو غرختونکي د فدراسیون مشران مو راوغوښتله. د لې په عینومېنه کې مو یو سیمینار و، هغه مو ورکړی، د ملګرو ته مو ټریننګونه ورکړه، بیا مو یو مشترکه غرختنه کړې ده. ډېر سر کېږو. نو هغه عکسونه او معلومات بیا ستاسو سره شریک کړو. انشاءالله ډېره مننه. سلامت اوسېږئ. نو خدای دې وکړي چې په سفر کې د خنډ سبب ونه ګرځم. نو انشاءالله مخته به خیر دوستانو. دغه غر چې دی دغه دا د اکبري، نو دغه دره د هغه په نامه سره نومول سوې ده، علي اکبر سخي په نامه سره. نو الله پاک دې شهادت قبول کړي. د وطن دپاره دا د ویاړ خلک دي. نو دوی د خدای وبخښي، خدای جنتونه ور په نصیب کړي په شمول د ټولو مسلمانانو. نو راځئ ملتیا را سره وکړئ. موږ ځو، سفر مو ډېر اوږدېږي، تاسې هم پروګرام مه تېروئ، را سره ویې ګورئ، د دغه سفر څخه خوند واخلئ. منم چې ډېر سختې لارې دي، خو موږ د مسلکي ټیم سره یو. نو انشاءالله چې هېڅ کوم مشکل و کوم دغه نشته. نو زما په یوه لاس کې کیمره ده او په یوه لاس کې به د غره دغه څوکې نیسو تر څو د لوېدلو څخه وژغورل سو. نو ملتیا کوئ دوستانو. ښه بوټ مې ورته پیدا کړی دی، دا ملګری کور ودان ښه بوټ یې راکړي د غره ختنې دپاره. نو راځئ ځینې وخت شاټونه نیول کېږي په دې خاطر دوستانو چې زه دواړه لاسونه باید ټینګ کړمه. نو ډېر زیات لوړ راختلي دا دی. ملتیا را سره کوئ، زموږ سره اوسئ. بالاخره ملګرو د ډېر سفر کولو وروسته ډېر ښایسته ځای ته راورسېدلو. داسې وګورئ، داسې یعنې دونه ښایسته ځای، دونه ښایسته ځای چې بې حده ډېر ښایسته. نو لا هم داسې مخ ته ځو، هلته ملګري دي. تاسې دغه دره را سره وګورئ، داسې کوچنکه دره ده. وګورئ عجبه ښه خوند کوي. یعنې تر اوسه پورې ما غره ختنه نه وه کړې، دا مې لومړی ځل دی. یعنې داسې معیاري بڼه سره، غیر مسلکي موږ ختلي وو، اما داسې معیاري او د داسې ډېرو ملګرو سره دا ډېر ښه خوند کوي. نو دا خاص او خاص ستاسې دپاره چې تاسې وګورئ، او 50% ستاسې دپاره، 50% د ځان دپاره. زما خوښه وه، یا داسې به ووایم 80% یا 80% زما دپاره ودرېږئ، او 80% د ځان دپاره ختلی یم، پاته 10% سو هغه ستاسې دپاره چې تاسې دغه د کندهار دغه معیاري ټیم را سره وګورئ چې داسې معیاري ټیم دی غره ختنه ترسره کوي. ښه خوند کوي. زما دپاره بیخي نوې تجربه، ډېر نوي څه وه. نو دغه دی، دلته دغه دی ملګري دلته عکسونه نیسي. نو ډېر ښایسته او معیاري ځای دی، ښه خوند کوي. معیاري په دې دی چې معیاري ټیم دی. کنې غیر معیاري چې راختلي وای موږ، نو هغه بیا موږ ته نه معلومېده چې کومه لاره باندې موږ څنګه راسو. نو معیاري په دې سوله چې معیاري ټیم معیاري لاره زموږ دپاره برابره سوه. نو ملتیا کوئ. زه چې وم دهلې ته رالو هلته هغه دی اوبه معلومېږي. د داله دونه ماشاءالله ډکه سوې ده چې اوبه یې معلومېږي، مخکې نه معلومېده. دا داله معلومېږي که یا ښه او دوستانو قدرت ده یو وخت واخله برای چا شي کوي دا حسابه که موږ به ماده سو ځوانان وګورئ. 1 2 3 5 افغانستان زنده باد. عجبه ښه خوند کوي دوستانو دا ناره. نو ته دارسه و انشاءالله بل هفته چې ښایسته مزل
ان شاء الله د خیر سره ورور زه در سره زم د خیره باندې درې ته حتمن زم سفر مو ښه په خیر سو الحمدلله خیر ورسېدلاست بیخي ښه خوند یې وکړي په منځ کې څه جلاوالي راغلی شوله برخه یا امید شله پیمان صاحب راکړه بلې و شوله برخه د کلیمبینګ اړوند ترسره کړل په دې خاطر چې موږ زیات به هیکینګ کړی دي موږ غواړو د کلیمبینګ په برخه کې هم ځان او داسې به کوئ احتیاط به ډېر زیات کوئ احتیاط ډېر کوو ماشاءالله ملګري اوس وخت کې خو غرونه بیا لانده هم دي او ساحې ډېرې شوی دي نو موږ باید ډېر کوشش دغه څخه واخلو د احتیاط دلته درېږو که مخ ته ځو یا مخ ته ځو ښه مخ ته چیرې ځو مخ ته هلته یو تخت دی ډېره ښایسته ساحه ده ورې موږ کولی سو ښه په مسترۍ کښېنو یو که اشپزي مو کوله یو سر ناشته مو کوله ښه په خوند سره یې کولی سو چې کور دې ودانج د ډوډۍ غم دې خوړلی ژوندی اوسه خیر اوسه ټکالي به م کوو دوستانو ولې نه ولې نه بل دا چې څو کیلومتر دې سفر کړی دی ستا پر اثر زما چې یو ډېر اوږد سفر موږ وکړی موږ په روزګان کې هم ترسره کوي چې د هغه په منځ کې موږ یوه شپه هم کړې ده او 2 ورځې مو سفر پکې کړی دی د پښو مزل مو 2 ورځې کړی دی او یوه شپه هم په منځ کې کړې ده او د هغه تر څنګ بیا زه تا ته په ویډیو کې بیا وښوم وبخښه که ساحې که تا ته معلومیږي هغه ساحې د شاولي کوټ ساحې دي د شاولي کوټ ساحو ته موږ د عینو مینې د دالې د ډیم سره موږ خپل موټران درولي دي بیا د دې ساحې څخه موږ تللي د شاولي کوټ تر هغه اخرنۍ غرو پورې تقریبا تګ و راتګ چې موږ کړی دی 26 کیلومتره مزل موږ کړی یعنی پر پښو باندې 26 کیلومتره موږ مزل کړی دی یو بل ملګری و د سم یو غږ اوس مایک په دته ورکړه مهرباني کې برعکس اصول دا دي چې هر یو خپل نشته خپل کوي د ځان سره یو سره خسي خو دا زموږ ملګرتیا چې ده د غرختنه د ملګرتیا په شکل کو د نشته او شانس کو ګډه کو ماشاءالله نو باغ کې اسماعیل چینج راوړي مقصد تر سره شامل نو سره نن ته جزایي نن و د خیر سره یا پروانه کې نن زموږ ملما شمه د خیر برابرو د خیر سره ډیره مننه زما ورور ته خپل شایسته نوم لیدونکي ووایه قدرت الله دې زما نوم قدرت الله جان الله جان پیمان صاحب محترم تاسو ورچی شي ما دغه د بینکو ښه د الله دغه ځای څه معلومیږي او وای دوستانو یعنی ډیر زیات سفر مو کړی 100 ساعت هم سفر کړی دی اشاره 2 ساعت دی 2 ساعت اوس موږ کړی دی 9 بجې صبح بالا او وای رښتیا هم ډیر سفر مو کړی دوستانو دا ښه سفر لا هم پاته دی بلې او ښه خوند کوي ولاکه په پوسه ویلی یم چې حقیقت د خدای درته وایم دا ولې پیمان صاحب نو خدای زده چې بلې یو خو مسلکي رالو بیا بلې ترتیب باندې رالو بلې سړیا ته مو ډېر نه کړه او رښتیا هم او هېڅ نه یم پوه سوی چې په دې مزل کې 2 ساعته تېر سوي دوستانو نو د ملګرو کور ودان د دهلې بند دغه ځای څخه معلومیږي هغه به هم په یو تصویر کې زه تاسو ته رندابو د دامان بلې د غرونو ویش دي ښه او اخوا رندابو دا خوا د شاولي کوټ بلې زموږ یو ملګری دی د استرالیا څخه راغلی دی یوسف جان نومیږي تاسې دوستانو پیژنئ نو ډېر ارمان یې درلودی متاسفانه چې یو شادي وه پرون نو هلته و نو ونه سوی کولی چې راسي کنی داسې یو سفر داسې یو منظره چې څه درته وایم دوستانو زه هم دا به د افغانستان څخه یو غټ ګفټ و چې د ځانه سره وړي نو دا وګورئ تاسې نو بیخي ښه خوند کوي دوستانو نو ملګري هم را روان دي میده میده زما خو چې حقیقت سي بې حده ډېر ساعت تېر سو دوستانو راځه الحمدلله ته څنګه یې ورور ولا نه وږی یم نه تږی یم چې د خدای حقیقت سي ستړیا وي څه احساسوې ورور
ولا چې ستاسو نیم ستړي وس نه ستړي یا نیم ستړي په دې خاطر چې هغه اول سر کې ستړي سوم بله حقیقت به سره وایو او هلته ډېر ستړي سوم وس نیم ستړي یا ماشاءالله اوس سمې ډېر عادي راحت یم ډېر ښه ډېر ښه نو دا چې رښتیا شو کم دی نه اوه ما مخکې دوستان ته ویل ما 40% ستاسو دپاره وختم 80% د ځان دپاره راوختم ډېر ښه کړې دا ښه ښایسته هوا ده طبیعي هوا ده ښکلا یې ډېره ده مبارک دغه صاحب طبیعت چې دی د طبیعت ښکلا سړی دې ته نه پرېږدي چې خسته سي یا ستړی سي یا دغسې نه اوه نو انشاءالله بیا به آینده کې د خیر سره په سفر کې ملګري یو که ژوند نو انشاءالله اوس خو خدای د مهربانه دغه وي. شان نه دي راوړي د خوراک شان نو خوراک شان به موږ کومک سره وکړو انشاءالله نو دوستانو د خوراک شان نسته د ملګری کور ودان چې بس نن ولته میلمه نو الله دې خیر ورکړي دیگه دوستای عزیز امروی تیم هستم که در کوه بالا میشن و امروز ما آمدیم در کوه های اینومی نه که از تقریبا چند کیلومتر 100 کیلومتر مجا پرسولو 14.5 متر بالا شدیم از سطح زمین که همراه دوستا هستیم اکبری صاحب پیمان صاحب لیدرهای تیم هستن که همراهشان هستیم اینجا دیگه بسیار 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 مزه میته دوستا تمام اینوم از اینجا معلوم میشه دیگه نن فضا دومره ښایسته او ښکلې سوې ده بله د دې عینومې د غرو څخه تر ننه موږ د ریګ ساحه نه دی لیدلې بله بله یعنې د کندهار د ریګستان سیمه موږ نه دی لیدلې نن د کندهار د ریګستان د ریګ ساحه معلومیږي خو دې د بولدک د میدان ټوله سړکونه او ټوله ساحه د معلومیږي داسې که وګورې د عمان ټوله منطقه معلومیږي او د عینومې د غرو څخه د دالې د اوبو لیدنه موږ هیڅ وخت نه دی لیدلی نن د عینومې د غرو څخه د الله هم معلومیږي یعنې دا څخه ډېره معلومیږي چې هوا او فضا ډېره ښایسته ده ډېره پاکه ده نو ښه خوند کوي دوستان درځئ او عینومې نسول دوستانو موږ یعنې ډېر لوړ راختلي لکه ملګرو چې وویل دهله هغه د معلومیږي دوستانو هغه اوبه دي هغه اوبه وینئ دهله ده هغه نو سطح هغه ده دوستانو دهلې بند نه و موږ ډېر زیات راغلي یو لوړ دا بوټونه خپل یو قسم چاته بریک ورکوي دلته به وخېږه داسې دا اسمانه چې آیفون را سره وای اوس به مې ټول کلوزاپ او دغه شاټونه درته نیولي وای خیر انشاءالله بله ورځ د خیر سره د مشکلات سیمه ده هم معلومیږي ښه د غرو هغه کوچني غرونه کلیپ یې واخله بله بله مبارک سبا چې روان دي دا بله لوړې څوکې ته په ځغاسته خیږي هغه ملګري وختله موږ هم د خیر سره انشاءالله ورځو خیږو درځئ د خیر زم دوستانو زغلمه د دوی سره عادي سومه چې رښتیا سي او دا څونه ملخ دی سوسو نه دیا ما درته ویل ډېر جالبه جالبه حشرات شته دلته خورا ډېر غټ ملخ دی هلته ګورئ سوسو دا وګورئ نو هیله لرم چې پروګرام مو خوښ سي لا هم را سره اوسېږئ
دوستانو ستړي مسئ موږ یو ځای ته راوختلو ډېر زیات لوړ دی او یوه ښه خبره خو لا دا ده چې د افغانستان د غرختنې د فدراسیون د کندهار البته د مشورتي ټیم بورډ چې دی په افغانستان کې پیمان صاحب دی او په کندهار کې د غرختنې د فدراسیون رئیس دی او د میوند غرختنې ټیم چې دی دا رسمي جواز دوی لري نو دغه ټیم چې دی دغه نوم چې دی دا ټوله پیمان صاحب دی جوړ کړی دی نو کور ودان خدای دې خیر ورکړي چې دا ځوانان یې راټول کړي دي ورزش ته یې تشویق کړي دي او دا ډېره حوصله غواړي دا لوبه دوستانو لکه مخکې چې دوی وویل چې دا هر څوک نسي راختلی هغه ځوان چې یاد کړي علي اکبري سخي چې شهید سوی و نو دا معلومداره خبره ده چې دا ډېر عزم او اراده غواړي غټه څوک راخېږي مخکې له مخکې چې راختلو هلته ملګرو توصیه وکړله شاید ځینې شاټونه په کمنټ کې نه په ویډیو کې نه خو ځینې شاټونه به وي چې هغوی دوی ویل چې موږ دلته خېږو دغه ځای دی او داسې دی او د احتیاط لارښوونه بې حده ډېر موږ ته پیمان صاحب په لاره کې بیخي ډېر وکړ شاید په ویډیو کې نه راغلی اما موږ ته بیخي ډېر زموږ دپاره بېچاره پر هغه لاره داسې رالي که نه دوی خو داسې لوړ خېږ دوی یو شی ورته وایي چې ورته وایاست کلایمینګ پر غرو باندې سربیره خېږي بلې نو دا بیخي سخته ده خو زموږ دپاره دوی دا تکلیف وکړي چې داسې راله پر اواره لاره باندې نو کور مو ودان تشکر سلامت سیلابه هم یو څه کوو نو بیا د خیره مخ ته به ولاړ شو ښه مخ ته لاس ځو چای بله بله پیمان صاحب ته خپل سر روښانه ښه اکبري صاحب وایي چې د غرختنې بنسټ پیمان صاحب ایښی دی جواز چې دوی اخیستی دی د دې میوند غرختنې د غرختنې د دې لوبې ده نو مطلب دا چې ډبره دوی په کندهار کې ایښې ده البته مخکې وویل چې ما په نور ځایو کې هم کړي د نن څخه 2006 وه نو دا یعنی به وایي 2006 کال څخه دوی دا خښته ایښې ده نو کور یې ودان زه به خپل سفر ته به ادامه ورکړو انشاءالله تاسې به هم راسره یاست زموږ سره اوسېږئ میوند غرختنې ټیم در سره فالو کوئ دوستانو کله چې موږ مخ پر کښته تاکیږو د کښته تاکېدو په وخت کې بیا موږ کوښښ کوو چې د خپل زنګونان لږ څه کت کو په دې خاطر داسې چې تاسو مثلا دا په دې خاطر چې زموږ پر زنګونانو ډېر زور را نسي په غرختنه کې بیا د زنګونانو تکلیف ډېر پیدا کېږي نو په همدې موخه موږ کوښښ کوو چې داسې مخشوت ځو لږ زنګونان کتوو تر څو زموږ پر زنګونانو ډېر زور را نسي او زموږ زنګونانو ته کم جانبي عوارض پیدا نسي بلې وکړي نو په همدې موخه داسې ځو او دلته هم پر مخشوه غرختنې څخه د زیګزاګ غرختنې په توګه استفاده کوو مثلا موږ د زیګزاګ حرکت څخه استفاده کوو او ځینې وخت بیا داسې ځایونه راځي چې هغه ډېر ښویېږي پښه مخامخ نو موږ پښه کوښښ کوو داسې کښېږدو تر څو زموږ پښه ښوی نه سي دا پښه داسې برجسته کوو تر څو دا ځینې ځایونه راځي البته دا هغسې ځای نه دی خو بیا هم د تاکېدو د حرکت څخه هم استفاده کوو مننه ډېره مننه وروره سلامت سئ انشاءالله ډېر شیان مو زده کړه تاسې هم زده کړله ماشاءالله دا ځوانان معیاري خلک دي وروره دا دوی ډېر زده کړې په دې کې کړي دي تاسې هم کولی شئ چې د دوی څخه دغه څه زده کړئ نو دا د ویاړ ځای دی دا د افتخار ځای دی او بیا په ضمن کې دا پیمان صاحب چې دی د دې فدراسیون په کندهار کې د غرختنې فدراسیون مسؤل دی نو دا هم د ویاړ خبره ده زموږ دپاره نو الله هم را سره اوسېږي موږ ځو داسې خپل هدف ته ځان رسوو چیرې چې موږ کښېنو دا چې بیا څه کوو هغه به انشاءالله په ویډیو کې په تاسې باندې ووینو د نن ورځې پروګرام چې هر څونه اوږدېږي هغومره یې مزه زیاتېږي ځکه چې یوه نوې تجربه ده زما دپاره ستاسې دپاره هم د زموږ هېواد یوټیوب چینل څخه نوې تجربه ده تر اوسه پورې فکر نه کوم چې څوک دې دونه لوړه ختلی ستاسې دپاره دې پروګرام جوړ کړي نو ملتیا کوئ انشاءالله موږ به ستاسې سره یو او یقین وکړئ چې اوس خو نه یم ستړی نو نه پوهېږم چې په توده وینه کې یم که څنګه ښه دا دی دوستانو دغه ځای ته رالو فکر کوم چې ډېر ښایسته ځای دی چې دا دوی فکر کوم داسې ځانګړی انتخاب کړی دی ها دا ساحه موږ تخت نغري په نامه یاد کړې ده تخت نغري تخت نغري ورته وایي تخت هم جوړ دی او هلته نغری هم شته چې اور پکې بل او دا به وګورو تخت نغری دا
قدرت لا وبشي بلاړ دا دی قدرت لا وبشي بلاړ شي قدرت لا وبشي بلاړ شي دا دی حاجي صاحب ځان دون ژور ځای دی او فصل دا نو د دې ځای څخه عینو مینا او کندهار نظم ان شاء الله کندهار ټول دغه ځای استعمال میږي او دا ښایسته شمال سوچ څه درته هم دوستانو تاسې وګورئ دا دی بیخي ښایسته بیخي ښایسته دی اوس نو دلته د خیر سره دوی خیمه دري فکر کوم کمپینګونه کوي دلې نو دا هم یو جالبه ده هر یوه ځان سره خیمه راخیستې ده بیخي ښه خوند کوي دوستانو میله دی نو داسې دی نه نو دا میله یې لکه زموږ ده اشپزي وکړو بیرته راسو موږ خو داسې میله کول نو میله خو دا دی ملګري کوي ښه خیمې راوړي دي او جالبه خو لا دا دونه غټه خیمه یې څنګه ځای کړې ده نو ختمي وسایل چې دي بله بله کار ډیر کوي مګر ځای لږ نیسي هغه که د اشپزۍ شان یې که د هیکینګ شان یې که د کلمبینګ شان یې خپله د کمپینګ هم په تاسو پورې مربوط کمپینګ دا خیمې چې دي د میلې دپاره په بل ځای کې حجامات یې ډېر ځای نیسي اما په دې کې 15-16 کاسه ځایېږي مګر چې سره ټول یې کې حجامات یې ډېر لږ دي ډېر کوچنی سایز یې جوړېږي نو دا ځان ته راوړې ده دغه ده او دغه شی دی تېره واپسې پده دوستانو دا کوچنکه تا اکبري صاحب دا ونیسه یا دا خیمه ورته خلاصه اکبري صاحب د خلاصه کړه اکبري صاحب ولا جالبه شان پیدا کړی دی ورو نو د غره د فاره کې دونه جالبه شان په لومړي ضروري د غره د فاره دغه ځینې شیانو ته ضرورت دی ځکه موږ داسې ساحو ته ځو چې هلته موږ د باران سره مخ کېږو وتړم برابر ښه پر طبیعت کار وکړي دا دی موږ ځینې وخت داسې ساحو ته ځو ځینې وخت داسې ساحو ته ځو چې هلته باران سي باد سي یخ یا موږ مثلا زابل تللي وو هلته واوره وه موږ ډېر سخت سفر وکړي او ډېر ستړي سولو نو موږ ته دا خیمو دونه دغه راکوي استراحت راکوي چې موږ په هغه واوره کې ډېر په خوند کښېنستلو دا وګوره ښه ټاټ لري چې مثلا موږ کولی سو په مستریح ډول په واوره یخ هر ځای کښېنو ښه په خوند سره نو دا خیمه ښه په اسانۍ سره کولی سو چې ودرو نو په دغه شکل سره بیا درو دا نو دا کیمپینګ لږ منظم جوړ کړئ ډېر در باندې ګران هم دی زه به خیمه درته سمه کړم قربان دې سم اکبري صاحب بس خیمه سمه سوه دلته هم خیمه ودرېدله نو کورې ودان دا نو چې دا نه پراشوټ د یو چا سره یې پراشوټ چې پراشوټ نه دی چې د دغه ځای پسې ځان واچوي نو عجبه خوند کوي هغه ده هغه جلا مسلک دی بلې و داسې مونیت نه دی سوی یو ځانه راوړي داسې یو وخت ښه بارک صاحب دا وګوره ډېر کوچنی او سپک وزن لرونکی دی بلې و دا څه شی دی په دې کې ډېره مستریح چوکۍ ده او وای کوم که علیده چوکۍ ډېره مستریح چوکۍ ده دا هم علیده راپورته کړې ده علیده دا داسې مستریح چوکۍ ده اوس به وګورو دا چوکۍ بېشکه ولا د واجب سیاره ناستو او دا یې پایې څولې دا جالبه شان مو د لې رانیولي دی دا یې کور ودان
اس اچ تفریحي دا خودی دا چوکۍ چې ده بله دا اس اچ تفریحي آغا جانی دی؟ آغا جانی دی و احسان الله خان و دی دا ماته اجران رور. بله و دی په تحفه کې دا راکړې ده بله و کې انسان رور دی کور ودان و کور ودان دا یې په تحفه کې راکړې ده او د دې کور ودان د کندهاري ځوانانو په خاص توګه د ټول افغانستان دپاره د تفریحي توکو ډېر ښه پلورنځي پرانیستلې ده او په ډېر ښه ارزانه او ښه کیفیت سره شان بازار ته وړل دي کور یې ودان نور ډالۍ ملګرو ته هم ورکړي انشاءالله انشاءالله تاسو ته بیا انشاءالله دا به زه تاسو ته ودرم ته ورته ګورې ډېره مستري ده ودرو انشاءالله ولا کور ودان ډیر د اجران د عبدالوهاب یعنی کاری صاحب موږ کاری ورته وایو هغه جاني دی کور ودان داسې ښه چوکۍ ورکړې ده ملګرو ته ته ودې چې دا ودرېږي دا دې د خیره سره ودرېدله بېشکه ولا یا چې داسې وسایل در سره یې دشش دی دشش ښه دا د هغه جاني د ده زړه درد کړی دی وروره دغه البته کاري زړه درد کړی دی دا زموږ د یار یو شی مې وروره ګفټ لیاقت یې لري دا ځوانان په دې خاطر زحمت کاږي د کندهار نوم دوی لوړ کړی دی په ټول نړۍ کې او دا دی څونه ستړی او راسې د تکښېنې او د دې دپاره یو ښایسته میز هم لرم زه به هغه میز هم دا دې ګرده وروره ګرده کور شان دي د لې راوړي دي وروره بالا څه کوو چې لاندې تا کېږو بالا دا بل ملګري بیا ماشاءالله دا وګوره ډېر کوچنی دی ډېر ښایسته میز دی او وای یعنی دا د دې څه دا معلومیږي چې ته ډېر شوقي د غرختنې د غرختنې او په زیات توګه د طبیعت څخه خوند اخیستو ښکلو ځایونه ښه ځای د سفرونو کولو د دې ډېر شوقي بس وخت ضرورت دی انشاءالله بله ترڅنګ انشاءالله داسې ملګري سپورټ بله نو انشاءالله خواهش مو دی د مشرانو سره تجارانو سره چې دا ځوانان ټوله چې د لیدي دوستانو دا تاسې سپورټ کوي یوازې دا سپورټ نه چې بس تاسې سپورټ داسې دی چې مطلب دوی تشویقوي او کمنټو کې لیکي دوستانو مالی سپورټ هم باید د دوی سره ځکه دوی خیږي دلته مصارف ځینې کیږي تیل مصرفیږي د ډېر لور ځایو سفر کوي او بل دا چې خوراکي توکو ډېر ضرورت دی دلته نه نو تاسې باید دوی سپورټ کوي د هرې خوا څخه ځکه دا زموږ د وطن دپاره زموږ د کندهار نوم لوړوي په ټول نړۍ کې نو تاسې هم باید دوی هیر نه کوي د دوی کور ودان چې نن یې زه ملګری کړم د ځانه سره د چای څښلو وخت دی ملګري بیخي بې حده ډېر لوړ راوختلو بې حده نو نه به وایو دوی وایي موږ د ډېره لوړ ځایو ته ختلي یو زما دپاره لوړ دی ښه شیان یې راخیستي دي کور یې ودان ښه د شیدو د غوا د شیدو دغه یې راته اماده کړه کور یې ودان زه به دغه خو ټوله وړو په ګاډی سره وړو موږ هېڅ کله په غره کې په هېڅ میله ځای کې موږ کچره نه ده پرېښې په غره کې هم هېڅ وخت نه پرېږدو ځکه غر زموږ دا زموږ لیدونکي داسې دي دا زموږ لیدونکي هغه په پوهېږي چې موږ څه کوو بره ډېر موږ داسې نازولي ما مخته کړي دي او داسې منفي کمنټ دا شان نه کوي یعنې ورته ویلي مو دي چې کوی یې مه او نیکه یم نو دلې ناست یو کور یې ودان چې زه نن ملګری کړم مېلمستیا یې راکړه دلې نو زه ډېره مننه د اکبري صاحب څخه پیمان صاحب څخه کوم چې په دې سفر کې زه د ځان سره ساتلی وم نو لاندې وګورئ تاسو دوستانو دغه د ځمکې سطحه ډېره لاندې ده هغه عینو مینه نه دی تاسو یې وینئ عینو مینه دا دی نو ملګري مالدار کوي تفریح کوي نو دغه یو ملګري داسې ښه مظاهر یې لګولی دي ښه خوند کوي نو بس دغسې لوړه سطحه او ښایسته د غره روانه ده وریځ او واټر پروف خیمې هم لري دوی واټر پروف چې ده ګورئ نو داسې ښه خوند کوي څه درته ووایم دوستانو هګۍ دي دغه اکبري صاحب ته به راسم چې چیش خوري
هګۍ سپینومه خو نه سپینېږي دا چې ډېر ایښول سوي فکر کوم داسې کېږي هر څه کوشش مې کړی دی هغه سمه نه ده راغلی خیر په هر صورت دا ده نوش جان زه خپله نه خورم نه خورم یا داسې یقینا درته وایم زه خواږه شیان خورم زما د خوږو سره جوړه ده هغه دې سته هغه دې ګر شیان پراته دي ډېره مننه ورور بلور یو خراب دی ماشاءالله دا زموږ ملګري ډېرې مسخرې کوي بېخاره دی کوي وروره آزاد موږ په روزګان کې ډېر ستړي سوي وو یعنې د خبرو توازن مو لا نه و برابر د میډیا پر ځای مو میدوا ویله د میلر پر ځای مو میلر ویلی ما درته ویل ما میدوا ده که میده سمه ده که نه نه کومه زه و نوش جان دي څه اوس یې نه کوم وروره میلور کې نو د لیو عجبه ښه خوند کوي دوستانو کور یې ودان دغه د غیره ته کښېښول چوکۍ مال یا وروره نن میله ده وایي په میله کې باید هغه څه کوې چې ملګری کوي نو چوکۍ دا ده د سش تفریح زون چوکۍ ده دلی دي نو ناشته به وکړو بیا به د خیره بانډار وکړو انشاءالله دوستانو ناشته مو وکړه ماشاءالله ښه شیدې وې ښه شنې چای وې کیکو بسکوټ هر شی ورسره وې نو کور یې ودان جالبه خو لا بله درته کومه جالبې ګرده جالبې دي ښه دا ګاز یې لیدا راپورته کړي دي دا وګورئ کشنک ګاز دی دا یې لیدا هګۍ دي ډوډۍ دي دومره ډېر شیان یې راوړي دي نه پوهېږم دا ډونه ډېر شیان یې په څنګه راپورته کړه زه اوس دغه تاریانه یم او داسې زوروره ورځ را روانه ده نو الله دې خیر پېښوي د خیره نو زه به دلته یو څه لوړ وخېږم د دغه ځای څخه به داسې یو شاټ ونیسو دا دی دلته د کمپینګ دپاره ملګرو خیمې درولې دي دا ډېر ښه خوند کوي د ژوند یو بله ډېره جالبه تجربه زما دپاره بېحده ډېر جالبه نو ما داسې ځان نه دی ورته تیار کړي یو دغه مې اغوستی دی یو برزو دی انګیا ده بس دغه ترتیب مې نیولی دی بوټ خو نو ملګرو راکوي کور یې ودان بس واقعا ښه خوند کوي د ژوند یو بله ښایسته تجربه ده دا ملګرو سره دا ځوانانو سره دا دونه انرژي ده دوی دا وینم ما ته نور انرژي راځي نور قوي کېږم یعنی موږ تقریبا 3 ساعته سفر کړی دی په یو 15 دقیقې کم 15 دقیقې کم 3 ساعته سفر مو کړی دی یعنی باور په خدای وکړئ دوستانو چې دا احساس ما نه دی کړی چې زه ولا یا وږی سوم یا تږی سوم یا خسته سوم په دې خاطر چې ملګري راسره وه یو وخت بل ما پټان راوختلو تر ډېر لږ ځای راوختلو دونه تږی دونه درد دونه تکلیف اما متاسفانه چې بیا چې کښته سولو متاسفانه چې 2 ورځې 3 ورځې ناجوړه وو بدن مو درد کوي اما د دوی سره چې راوختلم د دوی ځوانانو سره ښه خوند یې هم راکوي او خسته سوی نه یم دا اوس ډېر ارام ډېر ریلاکس ډېر فرش داسې زورور یم کمربسته نو تاسې زموږ هېواد یوټیوب چینل ګورئ او دغه ځوانان چې دي دا ما مخکې هم درته ویل تشویق سپورټ حمایت هر څه دا تاسې باید وکړئ حتمي دوستانو د کندهار د میوند د غرختنې ټیم دی چې مسؤل یې پیمان صاحب محترم دی او بله ښه خبره خو لا دا ده چې ګلزار صاحب پښتو ګرامر لیکونکی عبدالعلي رسول زاده دی چې دغه کتاب یې ملګرو ته راوړی دی د تحفې په شکل د کتاب تحفه چې نو ده هغه نو د نړۍ تر ټولو بهترینه تحفه ده کور دې ودان ګلزار صاحب سلامت اوسئ چې دا شی کتاب دې څنګه په یاد څه په دا دونه شیانو کې تاسو مهربانه یاست اصلا خو داسې دی پښتانه د غرو خلک دی بله بله هم پالو د خیره سره او کتاب هم دودو انشاءالله مفت ځوانان یو پوسټ انشاءالله بله بله ځوان انرژي په وجود کې انشاءالله یعنی که درته وایم هر هغه څه چې زموږ خوښ دی ټولنې ته به انشاءالله پیچکاري کړو د خیره سره بله بله بالکل 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 بله حق دی بله 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 نو لکه څنګه چې غره ته د صحت لپاره غتلی یو ټولنې ته به انشاءالله د فکر لپاره انشاءالله دا کتابونه چې خو د پښتو ګرامر دی پښتو ګرامر دی بله بله جاري ساتم د خیره سره انشاءالله کور دې ودان سلامت اوسئ او د
عبدالعلي رسول زاده صاحب پیژنم کور ودان کور ودان دا کتاب دی دوستانو تاسو وګورئ بس نو رسول زاده صاحب که خپرونه ګورئ دا د ستاسو کتاب کور مودان دلته راورسېدی در موږ پورې خدای دې خیر درکړي او پر کلام مو برکت الله تعالی دې روغ صحت او اوږد عمر درکړي چې نور هم داسې ښایسته کتابونه ولیکي کور دې ودان بس نو زه به بیا په پای کې انشاءالله ترلاسه کړم نو د لیبې اوس دی ملګرو ته ورکړي کتابونه راځئ د خیره سره نو دلته به دا کتابونه وویشي ملګرو ته نو ډېر ښه او دا زموږ خپرونه چې ده داسې آزاد ده کټینګ مټینګ نشته په دې خاطر چې هر څه طبیعي دي موږ خپل طبیعي ژوند باید خلکو ته وښیو زموږ هدف پیدا شوی دی چې انشاءالله ځوانان خو هر څه کولی شي زموږ ټولنه داسې ده چې د میډیا د مخ سره د سکرین یا په اصطلاح د کمپیوټر نه ده بلد نه ده چې په زړه لرو په خوله نسو ویلی په دې حالت کې یعنې انشاءالله که درته هم 100% غږېدلی شم ما ته معلومېږي هغه ما ونه کړلې پوه شولې ځکه ویې که انشاءالله ویې که بېغمه یې وکړه وروره جاري ساتو د خیر انشاءالله د خیره سره بس کور دې ودان چې دا کتابونه دې راوړه وروره نو دوی هم د ځان دپاره یو کلیپ جوړوي د خیر سره ډاکټر صاحب پیمان ته انشاءالله کتاب ډالۍ کړو د خیر سره ډېره مننه ګلزار صاحب کور یې ودان اکبري صاحب ژوندی اوسې خیر ډالۍ ده ژوندی اوسې الله دې شاد لره ماشاءالله دا په غرو کې د کتاب ډالۍ عجبه عشق کوي ماشاءالله او هغه هم د پښتو ګرامر پښتو ژبې ته باید کار وکړو په ګډه سره د پښتو ژبې خدمت پر موږ باندې پور دی دا به کور د خیر په دې انشاءالله د ټول لپاره مې انشاءالله راوړي کور دې ودان قربان سم سلامات اوسئ مننه انشاءالله دا لړۍ ته انشاءالله زه نور موږ ورکړم د خیر سره انشاءالله تر غروره ورسوله کوشش کوم چې په ذات یې ورسوم د خیر سره آفرین آفرین بیخي ویډیو کې تعالی آزادانه سره غږیږي و به خار رسوي انشاءالله دا زه انشاءالله ټول ته داسې په آزادانه ډول سره وایم بله کتاب قلم مسواک خرما انشاءالله د افغانستان هر وګړی د نړۍ په ساته هر امت مسلمه هر مسلمان چې پر ما ناز وکړي انشاءالله دغه څلور ډالۍ انشاءالله زر چاته رسولی شم قربان دې سم تسبیح قلم مسواک خرما تسبیح هم په ګډې که وروره تسبیح په ګډې که وروره عطر نو ډېرېږي و نو دغه ورور پاتو انشاءالله منظم د خیر په کتابو کې منظم کور یې ودان کور یې ودان او دا بیا دی زموږ څخه پوښتنه کوي چې آیا دغه په دا ګرامر کې مثلا یو ځای به زموږ ته پوښتي چې موږ مطالعه کړې دي که نه یوازې د کور د ایښودلو دپاره نه بالکل بله برعکس صاحب زه خو شا چې د لیکونو ډېر شوق لرم او پوه شولې زه نه بیا د دغه ملګري د کتابو سره مینه نن سبا خورا کمه سوې ده ډېره کمه سوې ده نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې بېرته انشاءالله کتاب مروج کوو انشاءالله یو خو یې آی دنیا راوتله بل ټکنالوژي و ټلیفونو دا شان راوتل پخوا به خلکو کتابونو در نیمو شپو ناولونه ویل او مطالعې کولې د کتابه سره مینه ډېره اوس دغه ټلیفونان چې راوتله چې آی پر مخ ولاړ شي د دې خوند شوق ذوق پوه چې کې نشته بله دا خو بله څنګه چې موږ د ملګرو سره د کلم کرښې چیرې بیا پیدا کېږي په آی کې بله انشاءالله دا یو شی د ټولو ملګري ځان سره یاداشت کړي بله زه به د خیر سره یو لیکنه مشخصوم د خیر سره پر روانه بله یو وارې مازې بیا د کتاب راکړه دغه د شاه د خیر مو ګورو پوښتنې کوم د خیر سره دغه ایوبي صاحب خو نو تاسو پیژنئ ایوبي خصوصي وړکتون پیژنئ ایوبي صاحب محترم نجیب ایوبي کور ودان دغه به انشاءالله نجیب ایوبي کور ودان چې دغه چاپ کړی دی دغه کتاب خدای دې خیر ورکړي نو ماشاءالله ټول کتاب ونیسئ و زما دا هم ونیسئ ورور دوه وارې زه به شاته ولاړ سم به ګوتې شي ونه لوېږو نو ماشاءالله عجبه ښه خوند کوي ولا نو دوستانو په دغونه لوړه سطحه کې د کتاب سره مینه دا واقعا دا معلومیږي په دې تصویر کې تاسې وینئ نو کور مو ودان یو وارې به بیا ناره وکړو افغانستان زنده‌باد مننه کور مو ودان خیر اوسئ نو بس زلیو نو یو بله ناره به مو وکړو اماده یاست یوه عادي ده نعره تکبیر کور مو ودان تشکر مننه دا چې زموږ نازونه منئ خدای دې خیر درکړي وروره تشکر نو ماشاءالله ماشاءالله عجبه ښایسته ورځ د دوستانو او ملګري په څنګ کې مینه اتفاق اتحاد ټوله دلې دی نن نو پښتانه ټوله یو ځای دي نو راسره مال اوسېږئ د دې ښایسته پروګرامو څخه نور هم خوند واخئ دا نه یوازې د غرختنې دغه
لوبه موږ وکړل بلکې دلته اتفاق اتحاد د افغانانو د پښتنو د کنداریانو دا پر دغه ځای معلوم سو نو لا هم موږ انشاءالله ټول پښتانه اوژه په اوژه درېږو د یو بل سره موږ خو همیشه وایو په سخت حالتونو کې باید یو بل سره ودرېږو هر مسلمان نور در لاس ونیسو او په دعاو کې یاد وساتو نو تاسې هم دغه ځوانانو ته دعا وکړئ چې نور ځوانان هم د دوی سره یو ځای سي په یوه اتفاق او اتحاد او دغسې په ګډه سره داسې تفریح وکړي ښه منظم ډول سره راوخیږي او دغه د حادثو د دې څخه مخنیوی وکړي ځکه چې نن سبا خورا د ترافیکي پیښې خورا ډېرې سوي دي نو که چیرې موږ تاسې ټول ترافیکي قوانین مراعات کړو هم به میله رنګینې هم به کور ته تګ په ښه ارام ډول سره به سوی نو لا هم را سره واوسئ و نازک نه داسې ښه درانه ما ویل د خیر سره څنګه چې ډاکټر صاحب پیمان ان شاء الله زموږ څه مشاور دی یعنی ښه رهبر دی ترڅنګ په فعالیتونو کې اکبري صاحب دی چې بیخي داسې فعالیتونه ترسره کړه چې بیخي یعنی الفاظ ډېر کم دي چې اوس وغږېږي نو دوی به انشاءالله دغه رهبري او دې ټیم ته انشاءالله اوژه ورکړي زه به انشاءالله کتابو کلمان ته اوژه ورکوم او ته به میډیا ته انشاءالله اوژه ورکړې انشاءالله همیشه هر یو یو څوک یو انشاءالله هر یو به خپل مسؤلیت ادا کړي په وسیله هر یو به انشاءالله مثال خپل فعالیت کوي ته به انشاءالله زموږ غږ تر ټوله دغه پر رسوي میډیا نړۍ ته انشاءالله ټوله نړۍ پورې رسوو د خیر سره او یو بله خبره دا ده چې کتابونه به نه یوازې په کندهار کې ویشي اوس چې کار کوي زموږ ملګري دي په هلمند کې په کلي کې شاید ویې پېژنې ځوان پاڅون ځوان بله و تعقیبون بله و ته به یو کوشش کوې چې دی به هم په کتابو نازوي په دواړو سترګو ډېر یو ښه انسان دی ډېر یو نیک انسان دی د کتابو سره بیخي ډېره مینه ده زما چې وس ورسېږي په ډېرې بخښنې سره که څومره د میډیا پر مخ سم رسم غږېدلی ورسره عادت نه یم زما چې وس ورسېږي په وسولې د نړۍ هر زاویه چې ده یعنې نن خو موږ غرو ته راغلي یو زه باور لرم چې داسې ورځ به راځي د خیر سره چې هغه مخامخ ریګو ته به زه د خیر سره انشاءالله په هغه ځای کې به انشاءالله دغه لړۍ انشاءالله جاري ساتو دا زموږ ته حق لار ده وسولې نن چې موږ ته سره یو ځای دغه کتابونه یې سره یو ځای کړي په وسولې نن چې موږ یو څه ویلی سو یو څه ویلی سو یا څه کولی سو دا ټول د علم برکات دی قربان دې سم خدای دې وبخښه ورور آزاد او بل دا چې کندهار چې دی کندهار روزګان هلمند زابل افغانستان ټول چې دی ټول د ټولو افغانانو ګډ کور دی دا نسته چې هلمند دی هغه ټوله کندهار دی کندهار روزګان دا دی ټوله یو ولایت دی زموږ دپاره موږ ته فرق نه کوي د هلمند هم زموږ ورونه دي د کابل هم د روزګان ټول ولایتونه ده نو موږ ته ټوله محترم دي تاسې هم همیشه خوشحاله اوسئ نو په غرمنۍ کې هګۍ دي رومیان دي مرچک دي نو ماشاءالله انشاءالله چې خوند به مو ګردی خپل دغسې خوندور سړی دی او هګۍ هم دغسې خوندوره پخ کړې ده په دې چې د مجلس مالګه باید موجود وي نو دا مالګه ده نو هګۍ ته مالګه نه ورچو ده په لاس کې نن مې هګۍ ته په ایلاګۍ وایي څه شی ایلاګۍ به پخه کړو ښه دا د لباس خیرنېږي او دا لباس ونې خوشکې درته کوي په کور کې یاره ملګري به راباد وایي تا لباس ولې خیرن کړی دی د غره لباس وګوره ته کور کې اشپزي به کوې څه چم کوې نو بره ملګري اکثریت وره ګپې را باندې کوي نو ښه ځه ګپه نه کوي انشاءالله کور د کور کې اشپزۍ دپاره یې اغوندې دا انشاءالله ښه کار دې کړی چې پټو جوار کړی دي نو دا کومه هګۍ ده دا خاګینه هګۍ ورته وایي ډېره نازکه هګۍ ده بس انشاءالله چې څوک د معدې مشکل ولري هغو ته هېڅ مشکل نه جوړوي او اکلاکه هګۍ چې ده هغه نه وینې ته اشپزي کوې په دا میلو کې په دغه منظرو کې یارانو مال یم بس دې هر څه وایي زه ورته اماده یم یار مال یې ته و بیخي والله یار مال صاحب د خیر سره انشاءالله مال ګم یم وخت پې نه کې دغه هم سمه شوخ هم سمه شوخي شخون کوي نو چې شوخي ونه کې سړی شوخي باله د میلې دسترخوان به ورکړو او ښه دا څنګه میلې وروره څه شي مو پرېښي دي دا ګرده کندهار کې مو شی پرېښی دی که یا غرختنې دپاره دسترخوان دی دا دسترخوان معنا هر شی مو راوړي دي بلې و کندهار سره مو دغه کړو هغه به دا څه سودا زموږ د بس نو دا به دلته ورکو د ښه والی دا دی چې د ډبرو په مقابل کې هم ضخامت لري او مثلا اوبه هم نه تروځي دا یې ښه والی دی دا دونه ډېر شیان څنګه په یو بسته کې ځای دی دا خو مختلفو بستو کې ځای و دا د ښاغلي پیمان صاحب دی تر اوسه په فکر کې باندې ښه پیمان صاحب هم دا دونه ډېر شیان بسته کې ځای کړي وه دا یو ترموز باندې خوا بده وه هغه مولې نه راوړي دا خو ځینې شیان داسې دي چې موږ مثلا د یو سره دسترخوان د یو سره چوکۍ دا بل سره څنګه خو په ترتیب دي ویشل سوي دي هغه د ضرورت د میلې هم په پوره کړي دي جنک بیک دوستانو تاسې وګورئ په دې کې خیمه هم راوړي د خوراک شیان هم اوبه هم چای
یعنې د ګازو ډبه ګرد د شان دا په دا وګورئ کړایي دا ګرد د شان په دا کوچني بیک کې راوړي دي نو دا هم یو کمال دی دا هر څوک دا کمال نه لري نه نو د کندهار د میوند غرختنې ټیم څخه یو جان مننه چې نن یې موږ دعوت کړو د ځانه سره راوستلو د عینو مینې دغه لوړو غرونو ته یې راوخېژولو تقریبا 1400 متره د ځمکې څخه لوړ ماشاءالله دلته رالو ډېر یو ښایسته نظاره ډېر ښایسته منظره نو ښه خوند کوي انشاءالله اوس به نو د خیر سره داسې دستي څوک آماده دی یو جالبې خاطرې ته چې په دا سفر کې در باندې راغلی رزاق وری صاحب خاطره راته وایه خاطره دا ده ښه زه چې راپورته کېدلم غټ غونډۍ ته چې راختلم نو یو سرخک هغه شین موږ په اصطلاح چې چغو کې چې نیسي ده هغه داسې راپور سل د څو واره دوره وویله نو زه ډېر پسې راپور زړه ځاله بیا پیدا کړي هغه زه خپله بس وسوم برکته کېدای نه نو بس د ملګرو سره به یو ماشاءالله استرخانه وار سو الله پاک دې بس دغه زموږ اتفاق نور هم زیات کړي نو انشاءالله ته وګورئ دوستانو استرخان تیار انشاءالله د خیر سره نو ملتیا کوئ زموږ سره اوسئ دلته مو د کمپینګ دپاره د دوی سره نن رالم دغه غرونه دي یو ښایسته باران هم وسو ماونټنز ورته وایي نو دا وګورئ انشاءالله چې بیا هم سره به یو د خیر سره تاسې زموږ سره اوسئ ملګرو شیان سره ټول کړه د خیر سره نور ځو لاندې تا کېږو د خیر سره نو تقریبا 1:30 بجه ده خیمې پر ټولېدو سوې او جالبه خو لا دا ده چې په یوه بیک کې هر شی کولی سي وای ضایع کوي ګوره دلته ملګري دا دي اکبري صاحب شیان ځای وي دلته دا خیمه سوله وه دا غټه خیمه وه زرغونه یعنې عموما څو کیلو وزن دی دغه کولی سي برداشتولی سي چې ضایع کړي دی خو د 50 لیټره دپاره جوړه لیټره دپاره بله خو خبره داسې ده داخل بیا هم کولی سي څوک د ډېر وزن ور واچي یا خپل د وزن مطابق څونه وړلی چې وړلی سي آفرین دغه مطابق بیا وزن وړلی نو انشاءالله ښه فکس شول نو دا ښایسته فضا دا ښایسته موسم ښایسته دا دې وردي د خیر آماده سوله ګورئ ډېر لوړ راختلي یو ګړی داسې اخواته ګرځو بیا راځو بیرته دې خواته دا کېږو لاندې دا ځوان بیا کتاب یې شروع کړي د خیر سره انشاءالله ماشاءالله خوري د عینو مینه ډېر لوړ راختلی دا وریځ وګورئ دا وریځ څنګه جالبه معلومیږي د الله پاک تر قدرتو قربان سم سبحان الله نو راسره مل واوسېږئ زموږ سفر د خیر سره بیرته دا ځای شروع کېږي داسې ګرځئ وګړئ بیا نو تا کېږو قرار لاندې ملګرو سفر شروع سو اکبري صاحب داسې کمر بسته ځان کړی دی او تر څنګ یې دغه ملګری چې دی ګلزار صاحب نومیږي نوی راغلی دی نو داسې په صحیح معنا دا پر سر چې دی دا کچره ده دا معنا موږ وړو بیرته ښار ته کچدانۍ ته یې اچو نه چې دا یو غټ پیغام دی نو تاسې هم کوشش کوئ چې دا ځایو ته ځئ کمپینګونه کوئ یا میله ځایو ته ځئ خپله کچره باید خپله راټوله کړئ دوستانو نو سفر مو ادامه لري انشاءالله زموږ سره اوسېږئ زما هم یو بسته کښتۍ په شا ده زما د کار شیان په کښې کې دي بیا به د خیر سره انشاءالله یو بسته پیدا کوو د خیره ځکه چې غواړم د دوی سره ملګري سو د خیره نو ملتیا کوئ زموږ سره انشاءالله مخ ته ځو
دوستانو دا دی راکښته سولو لږ لاره پاته تر موټرانو پورې یو 5 کیلومتره شاید پاتې نو ختلي وو د عینو مینې غرو ته د میوند غرختنې ټیم سره یو ځای چې ډېر ښه خوند یې وکړي ډېر ښایسته فضا ډېر ښه ښایسته میله سوله کمپینګ سو لا هم زموږ سره اوسېږي انشاءالله موږ مخته ځو دا چې دا ورزشونه چې دي دوستانو دا هر یو خپل یو رژیم لري مثلا غذایي رژیم در ښایم په عامه اصطلاح دا چې د غرختنې غذایي رژیم څه دی په دې اړه به د محترم استاد سره وغږېږو چې د همدې ټیم مسؤل دی هغوی به په اړه معلومات راکړي چې څه ضرورت شته ورته کوم رژیمونه دي کوم خواړه باید پرهیز وکړي د غرختنې په حالت کې کله چې تاسې غره ته خیږئ نو انشاءالله ملګري ټول سره راټول شوي یو ختلي وو لوړو غرو ته سره تاسو ولو او هغه دې ملګري پاته دی یو دانه نو ورځ وګورئ څومره ښایسته ملتیا کوئ نن مو ډېر جالب پروګرام درته جوړ کړي هیله ده د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی او د دې طبیعت او د دې منظرو څخه مو خوند اخیستی واقعا ښه خوند یې وکړي هغه غرو ته ختلي وو نو بس راکښته سولو ملګري دلې راکښته سوي دي حاج صاحب د پیمان صاحب محترم د غذایي رژیم په اړه تاسو څه وایاست دا دوستان ته د غذایي رژیم په اړه په غرونو کې مخصوص خواړه خوړل کیږي هغه د موسم په مطابق باندې او د لوړ ارتفاع په مطابق باندې په هغه کې اکثرا مکروني چې موږ ورته وایو هغه ډېر زود هضم هم دي او ډېر ویټامینونه هم لري او د دې ترڅنګ پټاټې خوړل کیږي چې هغه پروټین لري او وریجې خوړل کیږي او ځینې بعضې غذاوي چې هغه ثقیلې غذاوي وي هغه ممنوع دي په دې خاطر باندې چې هلته د اکسیجن کمی نو ځکه غذا د هضم دپاره اکسیجن ته ضرورت لري نو وخت چې غذا په اصطلاح ثقیله وي هلته د انسان پر وجود مشکل هم جوړي او غذا هم ژر نه هضمېږي د دې ترڅنګ په وچه میوه کې موږ مثال جوز خوړلی سو بادام پستې کشمیش خرما تورې وسکې وو او د اوبو ډېر مهم دي ځینې خلک په غرختنه کې دا اشتباه کوي چې اوبه نه څښي پر هر کیلومتر باندې باید 1 لیټر اوبه وڅښل شي ځکه د اوبو ضرورت د بدن دپاره ډېر لازمي دي که چیرې سړی اوبه ونه څښي نو د ډیهایډریشن یا د بدن د اوبو د کموالي سره مخامخ کېږي چې هغه بیا مختلف عوارض راوړي د انسان سرګیچګي ورته راځي انرژي کمیږي خسته کېږي فشار اکثر خراب وي لوړ یا څنګه نو اوبه چې دي اوبه ډېرې مهمې دي او د دې ترڅنګ بعضې ORS پوړۍ یا نوټروسي دا رقم ویټامین سي لرونکي مواد چې هغه انسان تازه هم ساتي او انرژي عمر ته ورکوي او د هغه ترڅنګ ځینې دغه چاکلیټ یا د سنیکرز چې ورته وایي دا بعض غذایي شیان دا هم پروټینونه چې لري دا هم استعمالیږي خو قهوه چې ده قهوه په مطلق شکل بنده ده ځکه هغه د انسان د وجود اوبه کموي او اوبو ته ډېر ضرورت پیدا کېږي انسان تږی کوي همدارنګه شیدې هم په کښتو ارتفاعاتو کې مشکل نه لري خو په لوړ ارتفاعاتو کې شیدې هم بندې دي هګۍ هم بندې دي نو هر هغه خواړه چې ژر هضمېږي او پر انسان پر وجود زور نه راوړي هغه په نړۍ کې بیا د دې دپاره مخصوص نوډلز ورته وایي نور غذاوي دي چې هغه آش دي مثال یا دا رقم د مکروني شکل ته جوړ دي یا نور داسې شیان دي
نو هغه بیا دلته نشته په افغانستان کې متاسفانه خارجیان استفاده کوي. ډیره مننه ستاسو. تشکر. خدای دې وکړي چې موږ مزغملي واوسو په دې سفر کې. قربان سم. جان مننه. تشکر. خیر اوسې. ډیره مننه. نور ملګري هم دلې دي. اکبري صاحب سره به هم خبرې وکړو، بیا به د خپرونې هغه وروستۍ خاتمه دغه کړو د خیره. نو اکبري صاحب هم دلې ولاړ دي. کورې ودان چې موږ ته یې بلنه راکړه، موږ یې د دې وړ وبللو چې موږ راسو. اکبري صاحب خاطره دې څه وه د دې ټولو سفرونو څخه چې تا کړي دي؟ په عموم کې څو سفر دي کړي دي؟ سفرو شمېر خو داسې دقیق نه معلومیږي، ځکه هره جمعه موږ سفر کوو. نو په دقیق ډول نسم درته ویلی چې څو سفر مو کړي، خو بیا هم مشهوره ځای چې ته تللی؟ مشهوره سفرونه چې مو کړي دي هغه موږ د زابل ولایت ته کړي دي، زابل سیوري ولسوالۍ ته. هلته د سور غر په نامه غرونه دي، ښه واورین غرونه دي. موږ د واورې تمرینات او د واورې غرنیز فعالیت هلته ترسره کوي. ډېر ښه ساعت مو تېر سو او ډېر ښه خوند یې وکړي. او د هغه تر څنګ په تېر کوچني اختر کې موږ د روزګان ولایت ته تللي وو. په روزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ ته هلته موږ دوو سیمو غرو ته وختلو، چې لومړی په چورې ولسوالۍ کې د مزار بابا په نامه ساحه وه، چې د مزار بابا غرو ته وختلو. لاندې ساحه مکمله د بادام ښایسته درختي، یعنې ټوله چې سترګې دید کوي ښایسته بادام وه، او د هغو بادامو لاندې ښایسته د غنمو ساحې وې، یعنې ښه ښایسته شینګې او اوبه یې درلودلې. مزار بابا غرو ته وختلو. د هغه څخه وروسته مو بیا د اوي غرونو په نامه چې اوي ابشارونه هم ورته وایي، هلته د ابشار لیبلی و، هغه ابشارو ته ولاړو. هلته مو څو چنده د طبیعت د ښکلا څخه خوند واخیستئ او ډېر ښه سکون مو هلته احساس کړي. ځوانانو ته پیغام څه دی په عموم کې؟ ځوانانو ته مو پیغام دا دی چې میله وکړي، د میلې څخه خوند واخلي او د هغه تر څنګ مثبت اړخ نشر کړي. یعنې فرض که ځوانان نه غندمه، خو فرض که ځینې ځوانان یې په ویډیوګانو کې چلم و یا هم مثلا نشي توکي دوی پر ټولنیز میډیا باندې خپروي. زما په اند دا ډېر منفي اړخ دی د ټولنې دپاره، ځکه بل ځوان هم راولاړېږي وایي زه د چلم سره کښېنم، عکس اخلم یا ویډیو کوم. نو زه هم چې یو مثبت فکر لرونکی څه پر میډیا باندې نشر سي، دا به د ځوانانو او د ټولنې دپاره ډېر ښه وي. اوس زموږ فعالیتونه چې دي، موږ که څه هم یوازې دا نه چې موږ وایي غرختنې ټیم دی یا غرختنه کوو، دا زموږ هدف یوازې نه دی. زموږ په عموما کې هدف دا دی چې موږ هم ورزش وکړو، هم د طبیعت څخه خوند واخلو او هم هلته سکون احساس کړو، او د هغه تر څنګ موږ میله هم وکړو، میلې څخه جمعنۍ میله هم ترسره کړو. نو ځوانانو ته مې خو دغه هیله او غوښتنه ده چې دوی د کوم فعالیتونه چې د جمعې په ورځ کوي هغه په مثبت اړخ لرونکي سره ترسره کړي. ډېره مننه. تشکر. ستا دعوت څخه ډېره مننه. تشکر. انشاءالله بیا ځلې به سره یو ځای یو. راتګ څخه مننه. ژوندی اوسئ. انشاءالله نورو غرنیزو سیمو ته هم یو ځای د خیر ژوندی اوسئ. سلامت سئ. مننه. نو دلې ملګري ټول دلې دي، کور ودان چې بلنه یې راکړله. خدای دې خیر وکړي. ستاسو ټول څخه مننه. تشکر. سلامت اوسېږئ. یو جان تشکر. نو دوستانو، تر بیا چې موږ د یو بل کشمکش سفر څخه ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، ستاسو دپاره یو بل ښایسته ولاګ جوړوو د غرختنې ده. پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم. تل دې وي افغانستان. زنده باد افغانستان. ښه وخت، ښې چارې. د الله په امان. نعره تکبیر. الله اکبر. مننه چې زموږ هیواد ګورئ.